یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور دی، کبرجن په اس سور دی، اس هم ډېر قیمتي دی. او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي، یو خلک ته څوک یو خوا منډې وایي، څوک ته بل خوا منډې وایي. او د ده د انداز د دې شاه سوار د کبر دی، د لویۍ دی. دا نیک انسان، دا ملا صاحب، دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه. هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه؟ هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کي. ودرېده. څه وی؟ وی ته څوک یې؟ وی زه د بادشاه په غلام. وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې؟ ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ وي د دروازې، څوک په بار پټو کې خدمت کوي، نزدېکت ته ورته شته او که نه هسې وی غلام یم؟ وی نه، د بادشاه ډېر نږدې خادم، ډېر نږدې. وی څه مطلب؟ څنګه نږدې یې؟ څه مطلب؟ وی زه دومره بادشاه ته نږدې یم، دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم، بل څوک نه یې. چې دی یوازې زه ورسره یم، زه یې مدد کوم. چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم، چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم، چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم، چې له دا جد پېښ شي زه ورمنډه وم، دومره نږدې یم. او چې چېرته غلطي د نه وشي بیا سي وی بیا راته غصه کوي، چې غلطي وشي نو غصه راکوي، څپېړه هم راکړي. او وی که قصدن دی خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي؟ وی بیا مضبوطه سزا راکوي. او وی دروازې درته په ښه نظر ګوري، وی او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري. سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري، غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي، ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي. د عالم ورته وایي د شاه سوار ته، وی ښه دا خو ستا او ستا د مولا، ستا او ستا د سودار معامله ده، زما او د سردار مو سوره. زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره، او زما سردار چې زه یوازې ما سره یي، چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي، یوازې ما سره مدد کوي. ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې، زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکوي. ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې، زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي. ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی کوې، زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي. ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته وله حاجت پوره کوې، زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوي. ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي، زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې. او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي، زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم، غلطي وکم، خلاف ورزي وکم او الله توبه، نو ما ته خاندي او معاف کوي مې. وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ وایه خبرې کوه، ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ غلام اس نه راټوپ کړې او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل. وی عقل دې راته وښه، واقعي رښتیا خبره ده. هو مع اینما کنتم، قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم، د ستا نه جدا کېږم، د ستا مدد کول غواړم. ای بنده ما نه وغواړه. په ترمذي کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم، وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر، مسلمان او کافر، نیک او بد، دا ټول داسې شي که نه، دا ټول چې د دینه نیکان بل څوک نه وي، علی اتقى قلب رجل، د یو ډېر پرهیزګاره انسان زړی شي، خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي، په خوله ظاهر نه د زړه نه. وی قسم په الله، الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي، دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا، زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی، زما خدایه کې کمی نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق، دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا
ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې د دې سوچ او آرزو کې څه تېرېږي. یو خدای چې بعضې شی ممکن یې نو راکړه، نه سوچ کې څه تېرېږي. لکه یو سړی وایي چې خدای ما له د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکړه، چې سوچ کې څه تېرېږي. ما بلغت هم چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د ده د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکمه، نو ما نقص فی ملکی شیئا، زما په بادشاهۍ کې دونه کمې نشي راوست. ولې؟ ذلک بانی جواد سخی وه، ماجدون هر سره شته، هر سره شته. او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون، شنو شي دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله ویرسل علیکم حفظتن، داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي. که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی، دا مولیان به ټول وجلی وو چې زه لګیم او دا خلکو بېلمازه کوم او ته ورته مونځ ښیې، زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی، زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې، زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه، زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پرې خفه کېږي. نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي، عالم کوي، نیکي د تعلیم ښیي، ګناه نه د علم بچ کوي. دا مولیان به ټول وجلی وي، دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجلی وي، دا دعوت والا به ټول وجلی وي، یو به نه وپرېښي. دا چې څوک بل ته نیکي ښیي دا به ټول وجلی وي چې دا زر کفر خور شي. ویرسل علیکم حفظتن، دا الله څوکیدارې فرشتې دي، دا کار د پلار هم نشي کولی. پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته، دا کافر به لګېدلو او دا مونږ به وجلو، مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه کولی شي. یرسل علیکم حفظتن، خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړې ستا حفاظت. او چې کله وده شي الله، یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې، مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي، مار. او دا سړی چې په دې خوب کې ساه والي دا مار یې د خولې ته مخامخ شي، وایي دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي، په دا خولې ونه چیچي، لوی اجدها د پروردګاره. وایي دا سړی راویښ شو، وایي چې دا سړی راویښ شو لویه ساه یې واخیسته، یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل، دا مار یې ولیده، بېغمه وده شو. بیا خوب ورغی، ای پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي، موږ نه وتښتېده، مار په بشیر جان پروت دی، خوب موږ لی نه راځي، موږ نه خوب وتښتېد. او د کمبخت راویښ شو او چې راویښ شو اسویلی وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده. یا خدای څه به کوي، دا مار په دې سینه راروسته شو، زه تماشا کوم او له لرې ځای نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو، نو دا مار د خولې نه هوا وباسي، بیا هوا وباسي، بیا هوا وباسي، اوف د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وایي ما وایي چې زهر یې پې ټول وروغورځول، دا خو به تباه شي، د سرمن خو به ټول سورسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول هر څه تباه او برباد به وي. یا خدای زه غزار هم پې نشم کولی، شی مضبوط دی، یارېږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي، دا سړی مري، دا به څه کېږي. او دا سړی لږ ساعت پس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا وده شي. خدای ړوند دی څه ځان خوړه کولی بسته که نه زه اوس وایم چې دې وتښتي، د مار د دې مرۍ نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې، هوا یې خیږي، غرار یې خیږي او چې سترګې غړې کړي دې ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي. دا مار رو رو تېر شوی ده، لاړ کوشو ته، لاړ کوشو ته، چې دا مار ترې کوشو او د یو جاړې ته ننوته. نو زه ورغلم دې سړي ته ومې ړقاو، او چې مې وړقاو نو دی راپاڅېده، ولې دې وړقولم؟ ما وی د خدای ظالمه خولې موږ نه وبېږي، ما نه خولې بېږي، تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و؟ وی دا څه شی و؟ خدایه څه شی و؟ مار نو تا نه لیده؟ وی ما خو وی که زما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې لوم پوی، خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه یخه واره رسئ ببو دې راته وی ښه دا مارو؟ ما وی او دا مار. رښتیا ووایه
الله سوی زه در سره یم، زه در سره یم، مدد به دې زه کوم. مار خو خدای پیدا کړی دی، مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی. دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي، چې الله نه غواړي د دې نه به دې خدای ساتي، نشي درکولی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته وغورځو، او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی، ټول پیغمبران الله ته نږدې دي. خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده، ما وله د ماشوموالي نه هدایت په لکې اچولی. هر سړی الله ته معلوم دی، د خدای نه څوک هم غیب نه دی. هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه په لکې اچولی دی. خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی. دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو، ده به بوت دلته ورکوله. دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي، بابا خدای دې کم دی، ای قومه خدایان هم کم دي، او مو یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا و، یا خدایان هم څه شو چې سپومۍ راوخته، هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي. ای خلکه خدای هم څوک دی؟ وایي دا هم خدای دی. دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه، یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته؟ هغه خلک چې د نور عبادت پې کو، هغې ته وایي خدای مو څوک دی؟ وایي دا نور. او دا خو ډېر لوی دی، او هلکه داسې طرز پې کوي چې نور پرېوته. وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه، یو وخت کې وي او بل وخت کې نه. زما الله هر وخت موجود دی، او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده، او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي، په اوبو کې هم ځلیږي، په نور کې هم ځلیږي، او په ستورو کې هم ځلیږي. دا د خدای د قدرت نښې دي. ماشوم دی، لا پوټینی دی، پلار ولې یو ځل بوت ورکړه، پلار به بوتان جوړول، تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول. نو پلار یې دا مطلب و آزر، څوک یې آزر یې پلار دی، څوک یې تره دی، څوک یې پلار نوم یې تاریخ دی بهر کې. نو هغه وایي چې زما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي، دی خو د دې بد وجې لږه مینه پیدا شي. بچې دا یو ډېر ښایسته شی مې جوړ کړی دی خدای، او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه، پیسې وګټه که نه بچې، چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې، موږ به هم ښه شو. خوراکونه او سیل سپاټ په پې وکړو، هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره. ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوت اوچت که او غېږ کې ونیوه چې دې خفه نه شي، غوسه نه شي، پرېږدې. چې بازار ته یې یوړو نو خپک یې وله پړې واچو، د ځمکې دی راوبغاو، او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی شي، فایده نشي رسولی. که ته دې زوی غواړې والله کېدلی درکړي، که ته ته وایې چې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي، که ته وایې چې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کېدلی درکړي، که دې وایې چې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ پې کښېني ځان نه دې لرې کړي ځه، او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي، د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي. نو خلکو به زر روچت که او شی به او د مونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی، خدای دې بېخو بازار خپې نه چې څوک تړي نو هغه خدای وي. اوهو بیا د بي دې زمونږ دا خدای وکړه، دا ماشوم دی لا ماشوم. نو چې کله اور ته غورځوي که نه، او داسې اور نمرود بل کړی دی، داسې اور چې د پاسه مرغین پې پر نشي والی، او هر چا پکې خپل حصه کړې ده، او خشاک یې راوړې ده، غورځولې ده، غرغنډه ده، او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دی چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچو. دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو، بابا دې اور ته به څوک نږدې شي. او چې کوم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایه ستا دقه یو بنده دی، دقه یو، باقي ټول ستا دشمنان دي، الله را یو بنده دی چې تا یادوي، بل څوک نشته. ای خدایه اور ته یې غورځوي، دا خو ډېر خطرناک اور دی، دی به څومره سوځي، ربه مدد یې وکړه، مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو. الله وی ښه دی ورشئ، که څوک یې مدد کوئ وکړئ، خو تپوس ترې وکړئ. که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ، او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ. بس فرشتې خوشحاله شوې چې مونږ پرې مدد کولی شو. راغی یو فرشته د باران والا، زل او طوفان والا،
چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد زه هغه فرشته یم چې باران زما لاس کې دی ما له الله د اختیار را کړی دی او زول او طوفان هم زما په لاس کې دی که دې خوښی الله وایي تپوس ترې وکړه که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد نو اوس به یو سکنډ کې به داسې باران راولمه چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړه شي او طوفان او سیلی مې په لاس کې ده که دې خوښی نو دا اور به ورسره اوچت کړمه او د دې نومویانو په دا کورونو کې به یې وردننه کړم هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بسرې به په دې کورونو کې دي ټول زه سوځم څنګه دې خوښه ده وی اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولې دي زه راغلی یم ما ته وایه نه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کار پیش دې ته توکل وایي دې ته په الله بروسه وایي دا د لویو خلکو شان دی زما نه ګورئ که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما مه بچ کوه ښه دا لکه بچ کولی شي بچ کا زه کمزور یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلکو شان دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نه نو چې اوچت یې که ټال کې کېنو او ټال یې جوټه ورکړه او د اور مسته سینګ ور وغورځېده هلته به د جبریل علیه السلام نغ ناستو کلکې ونیو چې دې خوږ نه شي په خشاک کې په دا اور کې سکروټو کې خوږ نه شي او الله اور ته وی یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخ شه خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډول ورسره د اوبس کی او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې هغې نه میوه شوکه یو خوري کولی شي الله که نشي کړ ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه ویم قرآن وی زه کافي ما ان الله بالغ امره الله وی زما عمره زورور څوک نشته خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده پولیس به مدد نه کوي هغه له به ګوتې نه وړي بیا به څه کوي ورسره پولیس به مدد نه کوي جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوئ پولیس به وایي ناچو نشته ریب دی هلته دی دلته دی بیا به څه کوي الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم په هغې کې څوک راکاوټر نشي جوړېدی چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندول او چا نه بنده کم والله که څوک یې وله ورکړي بندول دو قسمه دي یو دا چې غریب یې کي بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت وي خو د خوراک قسمت پې پکې یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې نیک سړی ما له یو ځل دعوت وکړو ما سره به روټۍ خورو زه وله لاړم هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي وو د خپلې علاقې عالمان او نیکان او صالحان او ډېره ناشنا او قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته ویل چې لکه دا خو د اسراف کړی دی تبذیر دی کړی د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي د دسترخوان لګېدل ما ته دې خلکو سره یو دوه درې څلور خبرې دوه څلور خبرې مې وکړې هغه په هغه اوږره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې روټۍ م شروع کړه ده وی ماله زما روټۍ راوړی نه دلی په یو ټفن کې ماهیوې او کسه شي سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه مې ته دا نه خورې وي دا په ما بندي پرهیز دی زه شم ما ویل لږ وخوره نیک بخته ما ورته خاندل مې زه به دله دم کم
لږه وخوره د مېلمنو سره خیر د پرهېز خلک کوي کله کله ما ته یو ځل ډاکټر صاحب پرهېز کوه څه خبره وه نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهېز هم نه خیر د هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره خو داسې همیشه مه خوره ما مړه یو ځل ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مری کې مې نښلي اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به څه کوم چغې به وام لاندې به نه ځي او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی ته به هم راته خفه شي وایي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه دغه زما کار نو دوه قسمه بندېدل دي یو خو دا چې مونې به نه او دویمه څه ده دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوو نو ما وی د علم متعلق بیانو مې په دې خپلو بچو علم وکړې مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای دی که مې انجینیر کو خو ډوډۍ ډېره ده که مې ډاکټر کو نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده که مې سرکاري افسر کو بیا هم ډوډۍ ډېره ده خو که علم مې پې وکړه د ډوډۍ به د کم ځای نو ما ورته وخندل مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي مې مونږ اولیاو له خدای روم دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چل یې نه راځي چې دا ازمه یې څنګه کړو مې خو چې کم ځای ته ځو کم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي چې هغه دې بیا راغی خو چې ځو رالی لالۍ مې دا پارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه د ملا صاحب بیا پټکي والا راغی بیا په مونږ چاړۍ ښودی شي مې ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ وخوړه تاسو څه وخوړل بیا د مونږ طالبانو وخوړل ما ستا په کور کې هلته روجې پخې چې ته روجې وخورئ بلکې باټینګن پاغه شي هغه باټینګن وخورئ بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخورئ بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخورئ بلکې لوګان پخه شي هغه لوګان وخورئ او طالب له د دې ټولو کورونه را راغی تا یو شی وخوړه هغه لس وخوړل روزي د خدای په لاس کې ښه دا یقین وساتئ د ایمان وساتئ چې رزق به خدای ورکوي د بیبي مریم د ایمان وکړه نو دا د پټینۍ ماشومه ده پټینۍ ماشومه زکریا علیه السلام په کفالت کې ده او زکریا علیه السلام ولا کوټګۍ جوړه کړې ده او بار نه ورپسې جرنده په خپله وایي چابیانې زکریا علیه السلام سره دي پیغمبر سره او قرآن وایي زه ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه کله چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردننه کېږي نو روزي ورسره پرته وي او مفسرین لیکي وایي په اوړي کې ورته د ژمي میوه پرته وي او په ژمي کې ورته د اوړي میوه پرته وي او زکریا علیه السلام ته تپوس کوي یا مریم انا لکې هذا مریم دا د کمه د کمې دا روزي ده راله دا خو دې شته دې وطن کې دا روزي شته دی نه او بل دا دی چې جرنده خو ما والې چابي خو ما سره ده دا د کمې راله نو زه وایم طالبانو ته وایم که ما نه دا تپوس وشي نو زه به وایم چې چتراباد والم به راوړي نو زه څه خبر یم خو دلته پرته ده نو پوټینۍ ورته څه وایي الله اکبر ای مریمې د کوم ځای نه دا ډوډۍ ده قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه او بیا څه وایي ورته ای زکریا ته خو پیغمبر یې که نه سوچ کوه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چالم نو بې حسابه روزي ورکوي حسابه روزي ورکوي سلیمان علیه السلام وایي الله ته الله هغه خو په دیوانو په پیریانو حکومت دی الله مال اجازت راکا د مخلوق له یو کال ډوډۍ ورکوم شي ورکولی یو میاشت اجازت راکا میاشت هم نشي ورکولی یو هفتې له اجازت راکا سلیمان هفتې له هم نشي ورکولی یو ورځ له خورا ورځ هم نشي ورکولی یو وخت له خو به الله اجازت راکړي یو وخت ورکولی شي سلیمان علیه السلام خو وایي چې دا ټوله دنیا زما ده پیریان را سره دي دیوان انسانان را سره دي په هغوی د کارونه کوم په دې ټولو پټو کې به غله وکړم او دا پیریان به یې راغونډه کړي دا د چپلا خلاصولی شي دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سلیمان علیه السلام زمانه کې مخلوق ډېر لږ دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډېر لږ او ټول کبان دي د دریاب وته یو شل منه مې ور وغورځولې دوی یې نشي خلاصولی او میږې به څونه خلاصه کړي او مارغان به څونه خلاص کړي الله وی نشي کولی وی الله اجازت راک خدر مې کړ خو الله سره پیغمبر مشوره کوي
کوم ځای دعوت وکړم دریاب په غاړه وکړم دا د دریاب غاړه خوښه کړه په دې خیال چې د مرغانو ته به مسانئ اوبه مسانې دي او میانو ته به مسانئ او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد یې تابع باد به راته او په هغې به لګېده چې دا خوراک څښا نه شي او قرآن کې الله فرمایي پیریان یې تابع دي پیریان لګیا دي او د غرونو نه او د ځنګلونو نه میوې هم راغونډوي هم راغلی خشک او ګیاګانې هم راوړي د څارویو انتظام هم د ګیاګانې هم راجمع کړي او غلې مو کرلی شو د دنیا مخلوق او حیوانات او په دې ځنګل کې چې دا حیوانات دا ملال شو پاخه شو غټ غټ دیګونه دي پخېږي اعلان وشو چې سلیمان علیه السلام به نن دعوت دی او چې څومره مخلوق تی راځي به او ما تاسو ته تېره جمعه وایي چې د هغه په خبره مارغان پیدل او د مارغانو په خبره هغه پوهېده قرآن وایي هود ملا جرجک به ورسره ګرځېده په هغه به اوبه معلومولې خبرې به یې ورسره کولې میږو سره یې خبرې کړې دي الله وایي اواز وکړه مخلوق ته یې زه رسوم اعلان یې وکړه ای مخلوقه راشه نن زما میلمانه یې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مارغان رالل حیوانات رالل هر چا ته خپل خپل خوراک پروت انسانان را جمع شو الله دې کبانو سره څوک آواز وکړه دوی به هم درته راشي چا نه شروع کړم الله دې کبانو نه مخکې شروع کړه آواز یې وکړی د دریاب کبانو د سلیمان یم پیغمبر زما د آواز واورئ او راشئ تاسو زما میلمانه یې مطلب یې دا و چې دا کبان به د دې دریاب غاړې ته راشي زه به یو لس شل منه ور وغورځوم دا ډېره ده چې څنګه یې آواز وکړه یو کب را خطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد او چې راورسېد خولې اوچته کړه او لکه د قینچې یې کولاو کړه او یو جام یې د خوراک د دغه ډېرو په یو طرف کېښوده او بل یې په بل طرف کېښوده او چې قلف یې ورکړ ټول یې په یو قلف الوا کړل ختم هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تېر کړل سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو خدایه دې دا څه اخوندې بلا ده ټول شی خو دو واو دا به څه کېږي دا دومره مخلوق مې را خو ملامته به شم د انسانان به څه وایي مارغان راغلي دي خره غویان راغلي دا څه په جنجال وړېدم نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبه هر شی ټول مال خو تا کم بخته خلاص کړ شخوند یې پې مو نه وه دا نور مخلوق به څه کوي او ته څه وایي وایي ښه میلمه ته څوک دا خبرې کوي میلمه هم خدای ته وګوره نو میلمه هم دا لوبه کوي ټول درستخان دې وله جارو کړ که بشیر ډېر هم خوري خو داسې خو هم نه کوي که نه چې ټول سره جارو کوي څه خو بل ته پرېږدي که درستخان دې غوړ جارو کړ سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دی خو دې وخت د ما میلمه دی دا خبره خو ماله نه وه په کار اکب ورته څه وایي وایي سلیمانه نار دې پرېښودم و د نر بچیه نار دې پرېښودم روزانه رب العالمین دا چې څونه مې وخوړه دا دوه نوړی راکوي نن یې تا ته وسپارلم نو یوه دې راکړه وایي که نو اوس روزي د چا په لاس کې ده الله په لاس یو سرکاري افسر را روان و د کوټې نه جس ته راوخت جس ته نو ماشوم بچې ورسره دی ښځه هم ورسره ده واړه ورسره دي نو لاس کې ورسره نینې دي نو دا ماشومان خو په دې نینو لوبې کوي کله داسې ولي کله داسې ولي نینې خولې ته ویشتې را ویشتې لوبې ټوکې کولې تاسو چې یو نینه پوزې ته لاړه چې پوزې ته نینه څنګه لاړه ماشوم ورپسې ګوتې کړی نور اوچته شوه هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې واله نور اوچته شوه ماشوم چغې کړې پلار ته وایي بابا دی کې مې نینه ونښته چې خدای دې سره څوک و ماشوم په ژړا دی اوس پلار یې سوچ وکړه چې اوس واپس ځمه ډاکټر له نو وخت پې لګي ټکټ مې هم تیار دی زه له دې نه نه مري جس ته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل دی نو هلته به ډاکټر چې نیمه ګنټه کې به دلته ډاکټر له نشم رسېدی خو جد نه کوشم ډاکټر له به بوځم ماشوم یې قلار 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 کړ خو غلی شو یو پوزه کینینې نښتې ده جس ته وفته جد لاهور کې کوشو کور ته لاړ سامان اوس کور کې کېدم چې دا ماشوم اوس ډاکټر ته ورسوم خو چې څنګه کور ته لاړه او سامان ږدي نو کور کې د ماشوم انټوشې وکړه چې انټوشې وکړه انینه دې لاندې پرېوته هغه دی نه چرګې را منډه کړه چې ټک شو هغه نینې اوچته کړه ویې خوړه زه وایم الله د کوټې نه نینه هغه چرګې له په کم ځای کې راوست د ماشوم په سپېمه کې دی وله مقرر کړې وه چې دا نینه به خوري د کوټې نینه ده او دې ټیم کې به یې خوري نیمه ګنټه پس به یې خوري ګنټه پس به یې خوري وروسته به یې هم نه خوري او په کومه کارخانه کې وله راوړله په پوزه کې وله راوړه
کمه درته وویل حضرت ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه دی، د بلخ اوده دی اوده او خوب ویني چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي. دی ورته ویل لکه دا دلته څه کوې؟ څوک یې؟ وایي زه خو ما نه اوښ روک شوی دی ګوره. وی اوښ خلک په دشتو بیابانونو کې ګوري او ته دلته دا خو د بادشاه محل دی، دی کې اوښ ګورې؟ هغه ورته وایي ښه دلته اوښ نه دی په کار چې وګورم. وایي نه. نو وایي ته څنګه خدای په محلاتو کې ګورې؟ خدای په محلاتو کې نه میلاویږي. یاره خوب چې راپاسېد سوچ کې پرېوته چې واقعي زه خو لګیم الله یادومه خو دلته کې خو ماته بلایش و عشرت دی، وینځي دی غلامان دی او منډې دلته کوم دی خدای یادېږي. سهار ناست دی په خپل دغه باندې تخت باندې یو سړی راغی او سړی دونه محیب و هیبتناک و چې چالار کې رکاوټ جوړ نه شو. نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد. هلکه څوک یې؟ دا چا را پرېښوده؟ دا څنګه نیغ راغی؟ سړی ورته وایي زه خو مسافر یم د هوټل ته رالم یو شپه دوه پکې کوم. سری ته راغی او ته دا خو سری نه ده، دا خو د بادشاه محل دی، ته ماشوم یې؟ ته سری نه پېژنې؟ دا خو د بادشاه محل دی. سړی ورته وایي ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست و؟ زما پلار. د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و؟ فلان کې. د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و؟ فلان کې. نو چې دومره خلک په یو ځای تېر را تېر شي نو هغه سړی هوټل نیسي. سړی غیب شو لاړ. یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بېګانې خوب و، دا واقعه دا خو هر څه ماته ورود. بس پټ په پټ یې بادشاه یې پرېښود او لاړو تښتې لګیا دی. او ګورې دا صرف صوفي نه دی، عالم دی. ښه په ترمذي شریف کې د امام ترمذي د کتاب راوي دی. دا صرف نه دی چې ګنې صرف صوفي دی لاس کې تسبیح دی، صوفي هم دی، نیک هم دی، صالح هم دی، ورسره عالم هم دی. امام ترمذي په خپل کتاب کې په یو سند کې رد ذکر کړی دی ابراهیم ابن ادهم عالم دی لوی. ناف سره دریاب په غاړه الله یادوي او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي. نو چا پیدا کړی یو شپون کې لیدی و، هغه ورته وایي چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی. دی ورپسې لاړل. چې لاړل دی اوس غریب لګیا دی، یو زوړ څادر ورسره دی او ستن ورسره دا پې ګنډي. اوهو مونږ خو وایي چې زموږ د بادشاه دماغو کې فرق راغلی دی. مونږ وایي چې عمل کړی کوم خوا لاړی، وګوره دماغو کې فرق راغلی دی. دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر په سترګې ګنډي، په ستن ګنډي. بس هغې وایي په دې سوچ کې دی چې د چېرته علاج به حکیم ډاکټر ته به ښایو څه به کوو. چې رالل خبرې ورسره شروع کړې څه کې؟ یاره ما بس خدای ته وګورې پرېږدی، زه خپل کار کوم. بس ما اوس باقي الله ته پرېږدی، د خپل رب. سړی خو پوه شو. نو ورته یې وایي دا ته څه کې؟ خورې څه دلته؟ څکې څه؟ دلته د ژوند څنګه دی؟ ابراهیم ابن ادهم استن راواغېسته او دریاب ته یې ورغورځوله. وایي په تاسو خو مې بادشاهي ده که نه؟ وایي دا ستن را راوباسئ. هغې پوه شو چې سړی لیونی دی. ستن دریاب ته وګورې چې پلار به راوباسي. وایي دا به څوک راوباسي کاکاجي حضرت ما به دولت دا څوک رستی شي؟ وایي دا الله رستی شي که نه. اواز یې وکړه ای د دریاب کبانو لاندې یو ستن مې وغورځوله، هغه راته راوباسئ. یو ړوند کب دی ړوند او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړې له یې راوویسته او د دې راوچته کړه. وایي هغه بادشاهي مې ښه وه که دا بادشاهي مې ښه ده؟ او یو ځل وایي په یو جومات کې ماسخوتن ورغلم، مې چې ده به د جومات کې شپه او که مسافر خو اکثر په جوماتونو کې شپې کوي. او زموږ علما کرام هم لیکي چې جومات کې معتکف شپه کولی شي، مسافر شپه کولی شي. وګوره دې زمانې مسافرو ته لږ خیال ساتئ. ښه مونږ یو ځل جومات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی یو بړستن تولی وله راوړی، مسافر دی. هغه وله بړستن تولی راوړه. سهار چې راغلو نه مسافر و نه بړستن و نه تولی و، هر څه وړي. د غلا په بانه دې زمانه کې ګرځي. ګورې نو ته به وایې چې مسافر دی جومات کې به شپه وکړي، منځ کې چې راځي قالین مالین به دې نه وي او چې راځي د جومات نه مې د لار څه وړي. او کله بل چاته یې ویلي چې هلکه راځه زه ورننوځم او شپې به درته ورکوله وکړم او دغه راوله چینګچي راوله او یا دا بل څه شی دی لکه جنریټر راوله چې غوړ سامان پکې اوس احتیاط به کوې. وایي چې جومات ته ورسې وروخته ماسخوتن لمونځ چې یو ګوټ کې کېناستم الله مې یادو. وایي د جومات هغه متولي راغی ما ته وایي کاکاجي وځه د جومات بندوم. وایي چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم؟ وایي وځه نه خپل کار کوه مسافر یې. ما دلته خو سری نشته، هوټل نشته، د شپه کم دی او کم
دا د خدای کور دی، زه د خدای بنده یم، د نوځم او شریعت کې ماله دلته شپه جایز ده، د نوځم. بیا به په جګړه شو سره، زه کمزور یم، ما را باندې مضبوط و، د مټې کلک راونیوم او پوړول یې راویستم او زه بیا نه کودېدم، پوړو نه دیکه راکړه، وایي چې دیکه راکړه په را پرېوتم، چې را پرېوتم په دې پوړو ورغړېدم، یو پوړی له به مې سر راته نو بلې له به مې ملا تله، نو بلې له به مې بیا سر راته نو بلې له به مې بیا سر راته، هغه اوچت جومات و پوړو ویخ لرالم او دې سر مې ډاقار کاو. ملګري ورته وایي ډېر خو به فوک شوی که نه و زخمي شوی به وي، وایي قسم د الله په ذات چې زما به پوړی له سر ډک کو او بلې له به یې ډک کو او دې ډک سره به د الله تعالی علوم او برکات زما د اړه له کوم راتلل، نو دا مې بل دی چې ته نه دي موندلې. ما محسوسوله چې د الله اسرار او برکات دا د بره نه په ما را روان دي. روزي د الله په لاس کې ده.